زما ګران دوستانو السلام علیکم. زموږ درې سرو سلامونه ومنئ. نن ماته ټینګ غوږ ونیسئ. نن زه ستاسو یو پوښتنه کوم. که یوه کوزه یو منګی مات سي او موږ یې بیرته سره سریش کو، نو دا به هغه کوزه وي چې اول وه؟ نه به وي که نه. نه به اوبه پکښې ساتل کېږي او داسې چاکونه به هم لري. اعتبار هم دغسې خبره ده. رښتیا ویل تاسو ته یو ښه نوم درکوي، اعتبار درکوي. زه به د دوو کلي کیسه تاسو ته وکړم. په یوه کې خلکو رښتیا ویل او په بل کلي کې د خلکو رښتیا نه وزده. للی وایي درواغ یې ویل، رښتیا یې نه ویل. د هغه خلکو د کلي کورونه چې رښتیا یې ویل تک سپین وو، کړکۍ یې تکې شنې وې. خلک پر لارې په خوشحالۍ تلل. ته وایې په هوا ګرځي. او تر ټولو مهمه خبره چې دغه خلک به چې د شپې بیدېدل نو پر مخ به یې مسکا وه، داسې به بیده وشه، پر مخ به یې خندا وه. خو د هغه بل کلي خلک چې خلکو یې رښتیا نه ویل، د هغوی کورونه تور وو، د دوی جامې هم تورې وې او د هر چا یوه غټه پلنډه په شا وه، یو پیټی په شا و. دوی به لکه سودایان پر لارې به حسابونه کول. دلته مې څه ویلې، هلته مې څه ویلې، هلته مې څه ویل، دې ته مې څه ویل، هاته مې څه ویل. دا خپل درواغ به حسابل او د شپې به خوب نه ورته، ځکه چرت به اخیستي و چې خبرې مې رسوا نه سي. یو وخت په غلطۍ کې د تور کلي یوه نجلۍ، هلته چې رښتیا یې نه ویل ښه، هغه ته به تور کلي وایم، دا بل ته به سپین وایم ښه. نو یو وخت په غلطۍ کې د تور کلي یوه نجلۍ د سپین کلي کوڅو ته ورغله. هغې د دغه کلي یوه نجلۍ ولیده چې په یو باغ کې په یو بڼ کې ولاړه ده، په ګلونو کې ولاړه ده، غوږ یې نیولی دی و ښه. د سپین کلي نجلۍ د تور کلي یوه نجلۍ ته سلام ور واچوي او ورته ویې ویل راسه زما سره یو څه میوه وخوره. خو د تور کلي نجلۍ ویل زما میوه نه ده خوښه. خو رامخته سوه، یو ناک یې واخیستی او خړپ 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 خوري یې. للی وایي دا یې لا نه وه خوښه، خو رښتیا یې نه وه زده نو دا خبره وکړه زما نه ده خوښه میوه. د سپین کلي نجلۍ پوښتنه ځینې وکړه ستا کم ګل خوښ دی؟ د تور کلي نجلۍ ویل زما ګلونه نه دي خوښ. خو یو ګل ته ورنږدې سوه او هغه یې داسې په خوند خوند باندې بوی کوي، داسې په بوی اخته سوه. د سپین کلي نجلۍ ورته ویل ته ولې رښتیا نه وایې؟ ستا هم میوه خوښه ده او هم دې ګلونه خوښ دي. د تور کلي نجلۍ ویل رښتیا څه دي؟ وایي چې زده نه و چې رښتیا څه دي. د سپین کلي نجلۍ ورته ویل رښتیا هغه څه دي چې ستا په دې زړګي کې دي، هغه څه چې رښتیا پېښ سوي. د تور کلي نجلۍ ویل ما خو له خپلو مشرانو څه زده کړي دي چې یوه ته یوه خبره کوه بل ته بله خبره کوه. الله څنګه بده خبره ده. د سپین کلي نجلۍ وخندل او ویې ویل نو ته خوارکۍ خو به ډېر په عذاب یې چې حسابونه در څه غلط نه سي. د تور کلي نجلۍ ویل و دا پیټی مې وګوره، دغه ټوله مې حسابونه دي، هره شپه په سوچو کې بېدېږم. د سپین کلي نجلۍ ورته ویل ته سر له ننه هېڅ خبره مه پټوه او رښتیا وایه. د تور کلي نجلۍ ویل نو ښه بیا به مې خوب سم سي، بیا به دا پیټی نه لرم. د سپین کلي نجلۍ ښې نجلۍ هغې ورته ویل و هم به دې خوب سم سي او هم به دې دا دروند پیټی په شا نه وي. د تور کلي نجلۍ د خدای پاماني وکړه او خپل کور ته ولاړه. هلته مور ورته ولاړه وه. مور ورته ویل چیرې تللی وې؟ د تور کلي نجلۍ دا وار د لومړي ځل دپاره د دروغو پر ځای رښتیا وویل. ویل مور جانې زه نن سپین کلي ته تللی وم، هلته چې خلک رښتیا وایي. په دغه وخت کې چې دې دا رښتیا خبره وکړه یو وارې را د شا پیټی دا بار یې کوچنی سو. مور یې ولیدل چې د نجلۍ پیټی کوچنی سوی دی. مور بله پوښتنه ځینې وکړه، نجلۍ بیا رښتیا وویل. مور بله پوښتنه ځینې وکړه، نجلۍ بیا رښتیا وویل او دا پیټی کوچنی سو کوچنی سو کوچنی سو کوچنی سو. د نجلۍ وویل مور جانې زه نور دروغ نه وایم، زه یوازې رښتیا وایم، وګوره پیټی مې څنګه سپک سو. بیبه وایي مور هم رښتیا وایي. نه پوهېږم چې مور به هم رښتیا وایي او که نه، کیدای سي چې ګرده کلی دا خبره زده کړي چې رښتیا ښه خبره ده. هغه شپه نجلۍ د لومړي ځل لپاره اول وارو چې په ارامه بیده سوه، حسابونه یې نه کول او پر مخ باندې مسکا خپره وه، داسې په ارامه بیده وه ښه.
حسابونه نه کول چې چاته مې څه ویلي دي. نو ګرانو ماشومانو تاسې هم رښتیا وایاست. رښتیا ویل خپل عادت کړئ. که مو یو وار اعتبار مات سو بیا به خلک وایي چې د دې نجلۍ یا د دې هلک خبره پرېږده، دی دې وایي. وایي لالی وایي ماته منګی د ځانه مه جوړوئ. و لالی ماته منګی د ځانه مه جوړوئ. ښه دوی ماته رښتیا وایي، تل راته رښتیا وایي. ښه نو زه نن للو چاته وایم؟ للو زه چاته وایم؟ تاته وایم، تاته هم وایم، تاته هم وایم، تاسو ټول ته وایم. دغه زما دوه ګلالیانو ته وایم. نو ارام کښېنئ، غوږ راته ونیسئ. للو خوب دې درس تللی مو، تل ته رښتیا وایه، دا کار دې ښایسته، له دروغو ته تښته، همې کله مه وایه. اوس بیده سه للو جان سه، د رښتیا د ملک انسان سه. للو خوب دې درس تللی مو.